بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو یم. ملګرو، په نننۍ کلاس کې به زه تاسو سره ټولو ځناورو نومونه زده کوم. څومره ځناور چې په دې دنیا کې دي، که هغه په سمندر کې دي، که په ځنګل کې دي، که په کلو کې دي، که په کم ځای کې هم دي، هغه ټول به زه تاسو ته په دې کلاس کې زده کوم. په سکول کې هم موږ ته په 3 کالو کې هم د دومره ځناورو نومونه نه زده کوي څومره چې به زه تاسو ته په دې ویډیو کې زده کوم. تاسو دا 15 منټ ویډیو وګورئ، انشاءالله تاسو ته به زه د ټولو ځناورو نومونه په دې ویډیو کې په اسانه طریقې سره زده کوم. کلاس تر پایه پورې وګورئ، ځکه چې دا ډیر مهم کلاس دی او د خپل کور ماشومانو سره هم شریکئ، ځکه چې په سکول کې هغو ته په 3 کالو کې دومره د ځناورو نومونه نه زده کوي په انګلیسي کې څومره چې به ورته زه په دې وړه ویډیو کې زده کوم. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پیلنی ټکی موږ سره څه دی؟ لاین. لاین وی شیر ته. لاین شیر. ټایګر زمری. ټایګر زمری. سنیک مار. سنیک مار. بیر میلو. بیر میلو. اولف شرمخ. اولف شرمخ. اولف چې کومه دی دا موږ سره هغه ځناور دی کوم چې ورته موږ په پښتو کې ورته شرمخ وایي. پاکس لومبړه. پاکس لومبړه. لومبړه چې کوم ځناور دی دا موږ سره یو خیر ځناوري کم کې چې ډیر زیات عقل وي، نو دې ته په انګلیش کې وایي پاکس. زبرا. زبرا. زبرا چې کومه دی دا موږ سره د خرو یو قسم دی، دا چې په افریقې په ځنګل کې او د نورې دنیا چې څومره ځنګلونه دي دا په هغې کې اوسیږي، نو دې ته په انګلیش کې زبرا وایي. په پښتو کې ورته موږ زبرا وایي. الیفینټ هاتي. الیفینټ هاتي. منکی بیزو. منکی بیزو. ډیر سارانی. ډیر سارانی. چیتا. چیتا. چیتا چې کومه دی دا موږ سره د شیرونو یا د زمرو دا یو موږ سره یو قسم راسه دی. چیتا بیلی، ټایګر بیلی او لاین دا موږ سره بیلی. بایسن میخه. بایسن چې کومه دی دا موږ سره د میخې یو قسم دی، نو که موږ نه چېرته یو کس تپوس وکړي چې بایسن څه ته وایي، تاسو به ورته وایي میخې ته، یعنې دا موږ سره د میخې یو قسم دی. په میخو کې مختلف قسمونه وي او دا موږ سره بایسن چې کومه دی دا موږ سره په ځنګلو کې دا میخه اوسیږي. ډاګ سپی. ډاګ سپی. کیټ پیشو. کیټ پیشو. ریټ منګکورې. ریټ چې کومه دی دا موږ سره منګکورې ته وایي، دا موږ سره په کورونو وغیره کې اوسیږي. ریبټ هوسۍ. ریبټ هوسۍ. پیش مهی. پیش مهی. ټرټل شمشتۍ. ټرټل شمشتۍ. فیج خنزیر. فیج خنزیر. پیروټ طوطي. پیروټ طوطي. سنیک مار. سنیک مار. کو غوا. کو غوا. هارس اسپه. هارس اسپه. کیټ پیشو. کیټ پیشو. ټرکی شترمرغ. ټرکی چې کومه دی دا موږ سره شترمرغ ته هم وایي، دا د موږ سره د شترمرغ یو قسم دی. که چېرته د تاسو نه څوک تپوس وکړي چې ټرکی څه ته وایي، نو تاسو به ورته وایي دا د شترمرغ یو قسم دی. ټرکی چې کومه دی دا موږ سره په دنیا کې 2 نمبر غټ ځناور دی، او د ټرکی چې کومه انډی کومه هګۍ دا اچوي، نو دا د چرګې د 10 هګو برابروي. نو که چېرته تاسو نه څوک تپوس وکړي چې ټرکی څه ته وایي، نو تاسو به ورته وایي چې دا د شترمرغ یو قسم دی. ډک بته. ډک بته. چکن چرګ. چکن چرګ. ډانکی خر. ډانکی خر. مول قچر. هلکه موږ وایي دا قچر دی، نو دې ته په انګلیش کې ویلی شي مول. هیمسټر منګکورې. هیمسټر چې کومه دی دا موږ سره د منګکوري یو قسم دی. هیمسټر چې کومه دی د لکۍ د منګکوري نه لږه شانته وړی او د ده غاښونه همیشه روان، یعنی دا خپل غاښونه همیشه چیچي، یعنی که دله په کور کې کپړې وغیره سب هم مخې ته ورځي نو دا هغه شلی.
نو که چېرته تاسو نه څوک تپوس وکړي چې هیمسټر څه ته وایي نو تاسو به ورته وایي دا د منګکور یو قسم دی. په دې کې بدلونوالی په منګکور او په دې کې څه دی نو تاسو به ورته وایي د دې لکۍ لږه وړی او د ده غاښونه همیشه روان یعنې دا خپل غاښونه همیشه چیچي. ایګل باز ایګل باز. استریچ شترمرغ استریچ شترمرغ. استریچ دا موږ سره هغه ځناور دی په دا چې کم مرغۍ دی موږ سره نو دا په هغې کې د ټولو نه اوږد یعنې غټ ځناور دی یعنې د ده انډه هم ډیره زیاته غټی. والچر ډینګ والچر ډینګ. ډینګ دا موږ سره هغه ځناور دی چې دا ډیر زیات غټي. دې ته ډینګ ځکه وایي چې دا ډیر زیات غټي. روسټر بانګي روسټر بانګي. یعنې که چېرته د تاسو نه څوک تپوس وکړي چې روسټر څه ته وایي نو تاسو به ورته وایي بانګي ته وایي. ایمو مرغۍ. ایمو چې کومه دی دا موږ سره هغه مرغۍ ده کوم چې د شترمرغ په رنګي یعنې دا هم د شترمرغ په رنګي وي. دې کې تاسو ته ما د ټولو ځناورو نومونه راوړي دي انشاءالله په دې کې به زه تاسو ته دا ټول هر څه ایکسپلین کوم. که چېرته تاسو نه څوک تپوس وکړي چې ایمو څه ته وایي نو تاسو به ورته وایي دا مرغۍ ده یعنې د مرغو یو قسم دی دا هم د شترمرغ په رنګي. یاک ځنګلي غوی. یاک چې کومه دی دا موږ سره هغه غوی کوم چې په ځنګلو کې اوسیږي یعنې دا بل غوی دې ته خو موږ په انګلیش کې ویلی شو بول خو دا چې کومه دی یاک چې موږ سره کم راسه دی دا موږ سره همیشه په ځنګلونو کې اوسیږي د ځنګل نه بهر دا نه اوسیږي. که چېرته تاسو نه څوک تپوس وکړي چې یاک څه ته ونی تاسو به ورته وایي ځنګلي غوی. لیډي باګ ګونګټۍ. لیډي باګ دا موږ سره هغې ګونګټۍ ته وایي کوم چې په ګرمۍ موسم کې را پیدا کیږي. که چېرته تاسو نه څوک تپوس وکړي چې لیډي باګ څه ته وایي تاسو به ورته وایي ګونګټۍ ته. بیټ هاپیرک. هاپیرک کوم چې د شپې ګرځي یعنې د هاپیرک نظر د شپې کار کوي د ورځې د ده نظر بالکل کار نه کوي. استریچ شترمرغ. استریچ شترمرغ. هیپو کوږ. هیپو چې کومه دی دا موږ سره هغه ځناور دی کوم ته چې موږ په پښتو کې کوږ وایي. دا ډیر زیات مضبوط ځناوري او دا منډه هم ډیره تیزه وهي. کینګرو. کینګرو. کینګرو دا موږ سره هغه ځناور دی دا الله تعالی یو داسې ځناور پیدا کړی دی کوم ته چې الله تعالی په خېټې د خېټې نه لاندې کې د ده یو کڅوړی دا چې کله هم څه قسمه خطرې نو دا خپل بچي چې کوم د ده خپل بچي هغه په دغه کڅوړه کې اچوي یعنې چې د ده بچو ته څه نقصان ونه رسي نو دې ته موږ په پښتو کې هم کینګرو وایي او په انګلیش کې هم ورته کینګرو وایي. بول غوی. یعنې تاسو ته ما مخکې ویل چې بل چې کومه دی دا موږ عام غوی ته وایي کوم غوی چې موږ په کورونو وغیره کې ساتو خو یاک چې کومه دی هغه موږ ځنګلي غوی ته وایي. شیپ ګډه. شیپ چې کومه دی دا وایي ګډې ته. او که چېرته تاسو نه څوک تپوس وکړي چې ګډ ته به څه وایي نو تاسو به ورته په انګلیش کې وایي رام RAM. رام چې کومه دی هغه ګډ ته وایي یعنې نر ته او ګډې ته په انګلیش کې ویلی شي شیپ. دا یاد ساتئ. پانډا. پانډا چې کومه دی دا موږ سره د یو ځناور قسم دی یعنې دې ته موږ په پښتو کې هم پانډا ویل شو. دا برک شانته ځناوري یعنې د ده چې کوم رنګ یې هغه سپین او توري. یعنې که چېرته تاسو نه څوک تپوس وکړي چې پانډا څه ته وایي نو تاسو ورته وایي چې دې ته په پښتو کې موږ پانډا وایي. د دې ورته بیا رنګ وایي چې دا سپین او توري. سټیج باراسنګه. سټیج دا موږ سره هغه ځناور دی دې ته موږ په پښتو کې باراسنګه وایي. باراسنګه ورته موږ ولې وایي د دې 12 ښکري یعنې دې ته چې کله هم څه قسمه خطر راځي نو د ښکرو په ذریعه باندې دا خپل ځان بچاو کوي یعنې خپل ځان بچ کوي د نورو ځناورو نه. بلیک لیوپرډ تور زمری. یعنې دا بلیک لیوپرډ چې کومه دی دا هم موږ سره د زمرو یو قسم دی خو د ده صرف دا رنګ چې کومه دی توري نور چې څومره خصوصیات دي څنګه چې په شیر زمري وغیره ټایګر چیتا کې نو دغه رنګ یې په ده کې وي. دا هم د هغو په رنګ تیزه منډه وي د هغو په رنګ تیز ښکار کوي. سکارپین لړم. یعنې که موږ نه چېرته یو کس تپوس وکړي چې لړم ته په انګلیش کې څه وایي نو موږ به ورته وایي سکارپین. ملګرو دا ویډیو به د اخره پورې ګورئ ځکه چې دا ویډیو ډیره مهمه ده. د خپل کور ماشومانو سره به ضرور ګورئ ځکه چې په سکولونو کې ما تاسو ته مخکې ویل هغو ته په 3 کالو کې دومره د هر څه نومونه نشي زده کولی څومره چې ورته زه په دې ویډیو کې زده کوم. بي د شاتو مچۍ. د شاتو چې کومه مچۍ دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو بي.
کینګرو تاسو ته ما مخکې هم وکړو خو بیا هم رالی انشاءالله دا به ستاسو ډېر په مضبوطوالي سره یاد شي. یعنې دا هغه ځناور دی کوم چې په هیټې نه لاندې یو کڅوړی هغې کې خپل بچي الګیری کله چې هغو ته څه خطرئ. کروکوډایل مګرمچ، یعنې که چېرته د تاسو نه څوک تپوس وکړي چې کروکوډایل څه ته وایي نو تاسو به ورته وایي مګرمچ ته وایي. مګرمچ په کومو ځایونو کې؟ مګرمچ اکثر په اوبو کې، یعنې په اوبو کې ګرځي. دا ډېر خطرناک قسم ځناوري، دا د انسانانو دپاره او د نور وړو قسم ځناورو دپاره ډېر خطرناکي. انټیپول چې کومه دی دا موږ سره هغه ځناور دی کوم چې دوه نری ښکري او دواړه رایوځای شوي بره سر کی. دا موږ سره هغه ځناور دی کله چې دته څه قسمه خطره هم راشي په دې ښکرو باندې ځان دا بچ کوي. او دا د دې چې کوم رننګ دی یعنې کومه منډه وهي د دې سره په منډه کې یو ځناور هم مقابله نشي کولی، ډېره تیزه منډه وهي. هن چرګه چې کومه دی دا موږ په خپل کور کې کمې چرګې ساتو، کمې انډې موږ لا چې بچي راوړي د انډو نه نو هغې ته به موږ په انګلیش کې ویلی شو هن، په پښتو کې ورته موږ چرګه وایي. کورکړه چې کومه دی دا موږ کورکړې ته وایي. دا اکثر د ګرمۍ په موسم کې را پیدا کیږي، هغه کوړ اواز چې کوي. ډک بتې ته په انګلیش کې موږ ویلی شو ډک. بپیلو میخه، تاسو ته ما مخکې په کلاس کې ویل چې بایسن خو میخې ته وایي، خو بایسن هغې میخې ته وایي کومه چې موږ هغه د میخې یو قسم دی. بس تاسو ورته سمپل کو چېرته تاسو نه څوک تپوس وکړي چې بایسن څه ته وایي نو تاسو ورته سمپل وایي چې دا د میخې موږ سره یو قسم دی خو چې کم په ځنګلو کې اوسېږي. بپیلو دا موږ سره هغه میخه ده کومه چې موږ سره په کورونو کې په فارمونو کې اوسېږي او دې نه موږ پیو دپاره ساتو، بیا د قربانیانو دپاره خو موږ استعمالو. یاک ځنګلي غوی، دا تاسو ته ما مخکې وکړو چې چېرته تاسو نه څوک تپوس وکړي چې یاک څه ته وایي نو تاسو به ورته وایي ځنګلي غوی. او عام غوی ته څه وایي هغه هم تاسو ته ما وکړو، هغې ته په انګلیش کې ویلی شي بول. ګوریلا، اوس ګوریلا څه ته وایي؟ ګوریلا هم وایي بیزو ته، خو دا کومې بیزو ته وایي؟ دا د بیزوګانو یو قسم دی. عامې بیزو ته په انګلیش کې ویلی شي منګي. خو چېرته تاسو نه څوک تپوس وکړي چې ګوریلا څه ته وایي نو تاسو به ورته وایي چې دا د بیزوګانو یو قسم دی، موږ ورته په پښتو کې بیزو هم ویلی شو. جراف چې کومه دی دا موږ زرافې ته وایي. دا موږ سره هغه ځناور دی کوم چې په ځنګلو کې اوسېږي او د دې چې کم قد دی یعنې کم باډي ده هغه ډېره زیاته اوږده وي. اولف شرمخ چې کومه دی دا تاسو ته ما مخکې مو ویلي چې دا موږ نه څوک تپوس وکړي چې اولف څه ته وایي نو تاسو به ورته وایي شرمخ. اول چې کومه دی دا موږ کونګي ته وایي. اول چې کومه دی دا موږ سره هغه ځناور دی کوم چې سترګې د انسان په رنګي، یعنې د ده سترګې او د انسان سترګې مکمل یو رنګي. خو چېرته تاسو نه څوک تپوس وکړي چې اول څه ته وایي تاسو به ورته وایي کونګي ده. نو که بیا نه څوک تپوس وکړي چې دا څنګه ځناور نو تاسو به ورته وایي چې د ده سترګې چې کومه دی دا بالکل د انسان سترګو په رنګي برابر یعنې یو رنګي. سپیرو چیرچڼې ته په انګلیش کې ویلی شو سپیرو. عامې مرغو ته خو موږ برډ ویلی شو، اکثر موږ په دې کې غلطیږو. عامې مرغۍ ته به موږ په انګلیش کې ویلی شو برډ. خو که چېرته موږ نه څوک تپوس وکړي چې چیرچڼې ته څه وایي نو تاسو به ورته وایي سپیرو. دا یاد ساتئ، دا ډېر مهم او د ماشومانو دپاره خو ډېر زیات مهم دي، هغو سره به دا ویډیو ضرور شریکوئ. فراق چیندخه، که چېرته تاسو نه څوک تپوس وکړي چې چیندخې ته په انګلیش کې څه وایي نو تاسو به ورته وایي فراق. که چېرته تاسو نه څوک تپوس وکړي چې فراق څه ته وایي نو تاسو به ورته وایي چیندخه. دا موږ سره هغه ځناور کې راځي، دې ته موږ ریپټایلز هم ویلی شو. دا موږ سره په هغه ځناور کې راځي کوم چې موږ سره دا موږ سره په اوبو کې هم ژوند کولی شي او دا موږ سره په ځمکه هم ژوند کولی شي، یعنې دا په دواړو ځایونو کې ژوند کولی شي. جیکال ګیدړ، که چېرته تاسو نه څوک تپوس وکړي چې جیکال څه ته وایي نو تاسو به ورته وایي ګیدړ ته وایي. ګیدړ دا موږ سره هغه ځناور دی کوم چې په غرونو کې اوسېږي، یعنې د ده خوراک هم غوښه وغیره ده خوري. دا اکثر په چرګانو وغیره باندې اټیک کوي، دا د ده هغه خوراک دی. یعنې که چېرته تاسو نه څوک تپوس وکړي چې ګیدړ ته څه وایي نو تاسو به ورته وایي جیکال. که چېرته تاسو نه څوک تپوس وکړي چې جیکال څه ته وایي نو تاسو به ورته وایي ګیدړ ته وایي. ملګرو دا و زموږ نننی کلاس. په دې کلاس کې ما تاسو ته د ټولو ځناورو نومونه راوړي وو. زه امید کوم چې داسې کلاس به تاسو ته په یوټیوب وغیره باندې هېچا هم نه ایښودلی. که چېرته تاسو دا کلاس تر پایه پورې نه یې کتلی نو تاسو خپل ځان سره هم زیاتی کړی او د خپل کور ماشومانو سره هم زیاتی کړی، ځکه چې په دې کلاس کې ما تاسو ته د ټولو ځناورو نومونه راوړي وو.
کم ځناور کو په سمندر کې دي، کو په ځمکه دي، کو په ځنګل کې دي، کو په کم ځای کې هم دي، تاسو ته ما په دې ویډیو کې په اسانه طریقې سره ایکسپلین کړي دي. کو چېرته بیا هم مانه د کم ځناور نوم پاتې، تاسو ما ته په کمنټ کې ووایئ، انشاءالله هغه به هم زه تاسو ته په اسانه طریقې سره زده کړم. تاسو ویډیو تر اخره پورې ګورئ نه، بیا په واتساپ باندې SMS یې کوئ چې دا ټکی څه ته وایي او دا څه ته وایي. انشاءالله په واتساپ به هم درته زه ایکسپلین کوم، خو تاسو ویډیو تر پایه پورې ګورئ. ما تاسو ته د ویډیو په سټارټ کې هم دا ویلي چې چېرته تاسو ماشومان چې کوم سکول ته لیږئ هغو ته په 3 کالو کې هم د دومره ځناورو نومونه نه زده کوي څومره چې ما تاسو ته په دې وړه ویډیو کې زده کړي دي. یعنې تاسو ته ما راوړي دي، زده کول ستاسو کار دی، ما درته ښایسته په طریقې سره ایکسپلین کړي دي. ملګرو کو چېرته تاسو ته په څه کې هم مسئلې، تاسو ما ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ کولی شئ. انشاءالله په اسانه طریقې سره به درته زه ایکسپلین کوم. کو چېرته تاسو ته د څه قسمه څیز ضرورت وي چې موږ ته دا څیز پکار دی، موږ ته دا ایکسپلین کا، نو انشاءالله هغه به هم زه تاسو ته ایکسپلین کوم. ملګرو اوس ماله اجازت راکئ، انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. د خپل ځان ډیر خیال ساتئ او ما په خپلو دواګانو کې هم یاد ساتئ. د الله په امان.